ټول لرو بر افغانان ته افغانان ورونو جان حبیب کنزلمار خو تاسو پیژنئ چې په کنزلو مشهور دی وډزو د چا سره خبرې کړې هغه ویډیو ماته دغه ته مرګور راولېږله او چیلنج موږ ته راکړی د چیلنج موږ قبولو جان حبیب د غزو د میدان درې خبرې دي کړې دي چې پښتانه چې دي دا افغانان نه دي افغان نه دي جان حبیب زه په ثبوت د سره سوما ما سره لایب کې راشه چې ستان علاوه ستا دغه نه دی معلوم چې ته کوم دي نو ټول پښتانه چې د افغانان دي زه په ثبوت د تر رسوم دویم دی ویل چې ماجور له موږ ځای ورکړی دی نو زه په ثبوت رسوم چې نن دا پاکستان دی او دا پاکستان ټیمي په پاور دی دا د ماجور په سر دی د ماجور په سر باندې چې دا نن تناسي دا د ماجور په سر ناسي ان دا مو د ثبوت ته ورسوم په لایب کې دریم دی دا ویل چې موږ د انډیا سره په افغانان موږ د انډیا سره دوستي کوو موږ زه د ثبوت رسوم چې موږ سره انډیا د ختم ربد نه کړي موږ سره چې څومره ظلم او بد پاکستان کړی دي دا په دنیا کې موږ سره چان لیکړي ان دا شي نه به تاسو په خلاب کې او ما سره راځي دا کندلماري خو زمام یو دوه درې خبر دي جان حبیبه اول دا چې زه په ثبوت رسوم چې د انډیا نه د امریکې نه د چین نه د روس نه د اسرائیل نه زیات ظلمونه دغه پاکستان او دغه جرنیلانو او کرنیلانو کړي چې د تاسو شاته عکسونه لګولي زه په ثبوت دی ولس سره رسوم زه په ثبوت دی ولس سره رسوم چې د تاسو شاته عکسونه لګولي دا د پاکستان د پوج دا د کری پوج دی زه په ثبوت باندې رسوم چې دا پردي غلام پوج دی زه په ثبوت سره رسوم چې د پاکستان ګورنمنت چې دی دا نور خلک چلی دا پاکستان د خلکو نه دی نو دای غز او دای میدان به معلومات وشي جانبي به ما سره بالای کې راځي زبا ویډیوګانې مراوړم زبا ثبوتونه مراوړم که یو سات لایپو که 2 ساعت لایپو که 3 ساعت لایپو تنم ثبوت راوړم زبا هم ثبوت راوړم دا به په ثبوت رسوم چې ټول لرو بر چې څومره پښتانه دي دا افغانان دي په ثبوت باندې به خبر کوم او په ثبوت باندې به دا شیم رسوم چې ماجرو په سر باندې پاکستان بزنس کړي او وسم بزنس کوي او دا درېمه خبره دي چې انډیا چې دا موږ سره ولې دوستي کوو دا په ثبوت رسو چې پاکستان زموږ دشمن دی ولسونه نه خو د پاکستان حکومت او د پاکستان آی اس آی او انډیا موږ سره زری عمر بد نه کړی تیاری زه ته تیارم چې هر وخت د افغانان به وګوري سم ده دوزی مولا موږ ته معلومي ساوقات موږ ته معلوم دي به راځه میدان ته شه چې ته پښتون نه او ته خو خبر د کوم دین راغلی به معلومات په لایب کې